د روژې 22مه او د خلکو ګڼه ګوڼه. دا د پکتیا د څمکنیو شهرینو بازار دی چې د تیرو کلونو په پرتله پکې خلک د روژه ماتي او ځینې بیا د اختر لپاره بیلابیل توکي رانیسي. د شهرینو بازار ته د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي اوس د امن په فضا کې په دې موخه راځي چې د خپلو کورنیو لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. د روژې دغه کومې ورځې چې روانې دي د اختر شپې ورځې چې دي بازار کې امنیتي تدابیر هم ښه نیول شوي دي او د خلکو جمع او جوش هم ښه زیات ده. پټیان یې اخلو، کالي اخلو، یعنې څه ته مې ضرورت وي وچې میوه اخلو، هر څه اخلو، څه ته مې ضرورت وي ټول اخلو. د پکتیا څمکنیو بازار ته راغلي خلک له شته امنیتي تدابیرو او امن خوښ دي او هیلهمند دي چې د نورو کلونو په پرتله به یې دا اختر د امن، سولې او یووالي اختر وي. ماشاءالله وطن کې امن دی، نه بم شته دی، نه ډز شته دی، خالي مطلب دا دی چې په لاره کې دا بریدونه شي، طالبان ځي به ځي ولاړ نه چې څوک تیز لاړ نه شي، اکسیډنټ نه شي. اکثره افغانستان کې مرګ ژوبله راځي که نه د اکسیډنټ د وجې راځي. څمکنیو ته د راغلو لرو پرتو سیمو اوسیدونکو یوه غوښتنه دا هم وه چې حکومت دې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو په کنټرول کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د روژې او اختر په شپو ورځو کې احتکار وکړي.